سلام دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ باسي. دوستانو نن مې تاسو داسې یو طریقه راوړې، داسې یو اپلیکیشن دی. په دغه اپلیکیشن کې د دنیا ټولې دنیا نمبر یې پکې دی او په دغه نمبر باندې تاسو کولی شئ چې د واتساپ اکاونټ پې جوړ کړئ. 100% ریل ویډیو ده. که چېرته زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاستئ، لومړی زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې دغسې معلوماتي او انفارمیشن ویډیوګانې تاسو ته وخت په وخت در ورسیږي. نو ویډیو مه سکیپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. دوستانو تاسو ته به ما لاندې لینک درکړی د ویډیو د لیکنو نه لاندې ډسکرپشن ورته وایي، په دې ځای باندې تاسو کلیک وکړئ. تاسو ته به ما لینک درکړی، په لینک باندې به کلیک کړئ، ډایرکټ به تاسو دغه صفحه خلاص شي. کله چې دا صفحه تاسو ته خلاص شوه، په دغې ډیشبورډ کې به تاسو ته د دنیا د ډیرو ملکونو دغه راواخلي، نمبرونه به راواخلي. په دغه نمبرونو باندې تاسو کولی شئ چې واتساپ، ټیلیګرام، انسټاګرام، ټیک ټاک ټول اکاونټونه پې جوړ کړئ. ډېر په اسانه او په ساده طریقه باندې، بالکل ریل په ثبوت سره به زه تاسو ته ښیم. زه راځم دغه د فرانسې په نمبر باندې تاسو ته یو اکاونټ جوړوم. د فرانسې په نمبر باندې تاسو ته د فیسبوک اکاونټ جوړوم. په دغه نمبر باندې به ګوته زور ونیسئ، دا به کاپي کړئ د دې نه. چې کله هم کاپي کړئ منیمایز به شئ، د دې نه به ووځئ، واتساپ ته به لاړ شئ. کله چې واتساپ ته راغلی، دغه د کوډ به د افغانستان پاک کړئ، دلته به دغه نمبر پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کړئ، دغه 33 کوم کوډ دغه چې دی کوډ نمبر دا به دې خوا ورکړئ د فرانسه، هغه د پاسې راواغځه فرانسه. نیکسټ باندې به کلیک وکړئ، لږ صبر به وکړئ چې دغه لوډ ترسره شي. ګورئ دغه د اکاونټ زموږ خلاص شو. دلته به تاسو خپل نوم ورکړئ چې کوم نوم باندې تاسو غواړئ. زه خپل نوم ورکوم، سید طارق. نیکسټ باندې کلیک کوم او لږ صبر به وکړئ. اوس به دغه دی موږ ته د فرانسې په نمبر باندې اکاونټ خلاص شي. دغه دی دوستانو، تاسو ولیدئ چې د فرانسې په نمبر زموږ اکاونټ خلاص شو. اوس به راشم سیټینګ کې، دغه تاسو ته به د سیټینګ نه وښیم. دغه ګورئ د فرانسې نمبر دی، اخر کې 691 پلس 33، یعنې 100% ریل په ثبوت سره په هر ملک په نمبر باندې تاسو کولی شئ چې اکاونټ جوړ کړئ. بیخي ریل دی، ریل ویډیو ده. که ویډیو هم خوښه شوي مخکې دوستانو سره ضرور در سره شیر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.